نن درته یوه قرآني قاعده در زده کوم. سپارښتنه مې دا ده که کوای شئ د خپلې کوټې د خپل کور یا د وتو پر وخت هر هغه ځای چې تاسو ته ډېر ښکاري یا مثلا سترګې مو پرې لګي د خوب نه راپاڅېږئ مخامخ یې وینئ که هغه کوټه وي یا مثلا دهلیز وي یا د کور نه د وتو پر وخت وي هلته یې ځان ته په یوه ورقه کې ولیکئ او هر سهار یې د قاعدې په شکل ځان ته یادوئ. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. په دې نننۍ ماده پرسته نړۍ کې چې موږ او تاسې ټول انسانان مال او د روزي پراخوالي پسې هلې ځلې کوي د دې دپاره چې روزي زیاته شي دا قرآني قاعده ځان ته یادوئ او د یوې قاعدې په توګه یې هره لحظه په پام کې ساتئ. ومن یتق الله یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب. هر هغه چا چې د الله تعالی له ډاره تقوا غوره کړه پرهیزګاره شو الله تعالی به ورته له ستونزو له جنجالونو د وتلو لارې برابرې کړي. دا کیدای شي د مال لاره وي دا کیدای شي د ستونزو لاره وي که کورني مشکلات لرئ هر څه لرئ تقوا وکړئ هر څه الله تعالی ته وسپارئ په الله تعالی توکل وکړئ یوه لار به درته برابره کړي. د الله تعالی لارې ډېرې زیاتې دي یوه درته حتما برابروي او داسې ځای نه به تاسې ته روزي درکړي چې ګمان هم نه کېږي دومره به درته پراخه کړي چې عقل به مو کار نه کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته.